په زړه مې داسې ویستې غم کرښه ده په زړه مې داسې ویستې غم کرښه ده لکه په منځ کې د غنم کرښه ده په زړه مې داسې ویستې غم کرښه ده لکه په منځ کې د غنم کرښه ده او هغه نیم نیم دی روح خو نه دی پاتې هغه نیم دی روح خو نه دی پاتې په چا راښکلی چې ماتم کرښه ده او دا یو د یو او بل د بله پیدا دا یو د یو او بل د بله پیدا داسې راغلی دی دم کرښه ده دا یو د یو او بل د بله پیدا داسې راغلی دی دم کرښه ده ډېر ښه دی او که په نور لاړه شي ثبوت خو یې وي که په نمر لاړه شي ثبوت خو یې وي پاتې په ګل کې شبنم کرښه ده او د پنجابي سره پښتونه واوره زمونږ برید زمونږ جیلم کرښه ده د پنجابي سره پښتونه واوره زمونږ برید زمونږ جیلم کرښه ده او په دایره کې راګیر یم زه په دایره کې راګیر یم زه زما نه تا ستا د ستم کرښه ده او دا ستا د سترګو نه مې ویره کېږي دا ستا د سترګو نه مې هر یو باڼه دی د لړم کرښه ده ستا د سترګو نه مې ویره کېږي هر یو باڼه دی د لړم کرښه ده او دا خو وهلی چا په توره نه یم په مخ مې جوړه دا د نم کرښه ده او مکتي شعر دی چې واحده یار خلک په زړه کې ساتي تا پې راښکلی د کلم کرښه ده ما چې ستا د څنګ نه کډه یوړله او دا مې ستا د جنګ نه کډه یوړله کورو د ملا ورته نږدې د بنګړو شرنګ نه کډه یوړله بیله تا نور څوک د واحد غریب تاسو د ملنګ نه کډه یوړله سلامونه نیکې هیله او احترامات مې ومنئ قدرمندو ایاز جان زرار بلا موده پس تاسو په خدمت کې حاضر شوی یم تمه لرم چې ټول به راته رک روغ او خوشحاله قدرمندو د دروند ماښام دغه خپرونه دغه لړۍ یو ځل بیا مونږ پیل کړه خدای دې وکړي چې مونږ پکې کامیاب شو په دې خپرونه کې راسره د جمرود د سیمې ډېر خوږ ژبې لیکوال ډېر ښه شعر لیکي د بلها مینوالو په غوښتنه ګران او ښاغلی وحید ګل وحید صاحب میلمه دی یقینا چې دې خپرونه به تاسو له ډېر زیات خوند درکړي نو وحید صاحب تاسو ډېره زیاته مننه چې موږ له مو په خپله خپرونه کې قیمتي وخت راکړو بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو مینوالو اول خو تاسو ته دوا سلام کوم په دروند ماښام باندې مبارکي م ډېر کوم ایاز جان صاحب هم یو نړۍ مننه ځکه چې دا پروګرام ته لږ د مجبورۍ په وجه لیټ شوی و خو د ما د مخه دا پروګرام په مبارکۍ کې تسلیم کو مهرباني ډېره مننه وحید صاحب مینوال انتظار کوي څو کلمونه راسره پیرزو کا بالکل په اډه باندې خبره ولاړه ده د کلام نه مخکې ایاز جان صاحب یو څو شعرونه دي چې دومره د خواږه راته کتل په مازدیګر کې جوړ کړی دی و بیا راته څه چل په مازدیګر کې چې دومره د خواږه راته کتل په مازدیګر کې جوړ کړی دی و بیا راته څه چل په مازدیګر کې او زه څومره بدپریزه یم چې ستا دیدن ته راشم ډاکټر په ما بند کړی دی مزل په مازدیګر کې زه څومره بدپریزه یم چې ستا دیدن ته راشم ډاکټر په ما بند کړی دی مزل په مازدیګر کې او بلا خوندونه او مزې ترې خلک اخلي واحد چې کله ولیکي غزل په مازدیګر کې او د کلام مطلب ده چې په دنیا کې مونږ د هیچا نه کم نه یو په دنیا کې مونږ د هیچا نه کم نه یو خو بس دا چې په خپلو کې سم نه یو بالکل په دنیا کې مونږ د هیچا نه کم نه یو خو بس دا چې په خپلو کې سم نه یو او دا په مونږ کې چې خامې بې انتها دي رسېدلي تر کتاب او قلم
نه یو. واه 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 دا په مونږ کې چې خامې بې انتها دي رسېدلي تر کتاب او قلم نه یو. او ته خو داسې راته ګورې زوروره ته خو داسې راته ګورې زوروره ته خو داسې راته ګورې زوروره لکه مونږ چې بچي د ادم نه یو. واه بیا ووایه واه ته خو داسې راته ګورې زوروره لکه مونږ چې بچي د ادم نه یو. او په لټون کې د مونږ وګړه کمزوري په لټون کې د مونږ وګړه کمزوري پرېوتلي که قدم په قدم نه یو. واه واه په لټون کې د مونږ وګڼه کمزوري پرېوتلي که قدم په قدم نه یو. د مکتې شعر دی چې د ژوندون لاره مو لنډه کړه واحده د ژوندون لاره مو لنډه کړه واحده د ژوندون لاره مو لنډه کړه واحده رسېدلي لا تر څنګ د صنم نه یو. واه 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 بلم او د بل کلام دی چې دا یو په یو او بل په بله روان دا یو په یو او بل په بله روان دا پښتانه دي ګډوډ څله روان دا یو په یو او بل په بله روان دا پښتانه دي ګډوډ څله روان. او ته چې په ما پسې شکله روان زه به په تا پسې شم هله روان. او په فلسفه کې لټون مه کوه دا کائنات نه دا زله روان. حقیقت دی. او خیرات مې وکړو د خپل وس مطابق چې دا یهود شول د کابل روان. خیرات مې وکړو د خپل وس مطابق چې دا یهود شول د کابل روان. او بیمار به هله سړی ښه وګڼي په خپلو خپو چې شي په خپله روان. او بعضې سړي ته اجل ځان رسوي بعضې سړی وي تر اجله روان. او څوک چې نه کوي نو ښه نه کوي ذکر د خدای دی تل تر تله روان. او واحده مینه ده چې پرېښودله په کومه لاره شو پاګله روان. شریک را سره نورم دا بل کلام دی چې ارمان کومه ډېر د هغه ښکلي مازدیګر زړه مې راورېږي د خپل کلي مازدیګر او دا جوړې جلتي وه دا ستا د مخ لیدو ته دا ستوري څنګه نن دې راختلي مازدیګر او چې ستا دیدن ونه کړمه په کمه یوه ورځ بیا ما په هغه ورځ باندې جړلي مازدیګر او د چا د مرګ سلا دی په خپل زړه کې کړې ده چې داسې شنه خالونه دې وهلي مازدیګر د چا د مرګ سلا دې په خپل زړه کې کړې ده چې داسې شنه خالونه دې وهلي مازدیګر. او تا چې کوم ظلمونه په ما کړي دي دلبره دا هر څه مې په ډه باندې لیکلي مازدیګر. او ته یې پټوې خو رقیبان دې رابللي په خپلو دواړو سترګو مې لیدلي مازدیګر. او جرګه ورته لېږمه که جانان مې شي په خوله د کلي څو مشران مې رابللي مازدیګر. او خدای خو دې ثواب د خپل وطن وکړه دلبره خواږه ستا د راتلو مې دي منلي مازدیګر. خدای خو دې ثواب د خپل وطن وکړه دلبره خواږه ستا د راتلو مې دي منلي مازدیګر. او زما واحد خو خدای ګو چې دا زړه شو پې راټول نن بیا راته هغې داسې خندلي مازدیګر.
زما واحد خو خدای ګور چې دا زړه شو پې راټول نن بیا راته هغې داسې خندلي مازدیګر مهرباني یو جهان مننه. ډېر ښه او ډېره زیاته مننه واحد صاحب چې په ننني خپرونه کې موږ ته خپل قیمتي وخت راکړو. مینوالو که ژوند په روانه خپرونه کې به یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تر هغې دمه زرار اپریدي سره د ټولو ملګرو ورکړي اجازت د لوی الله په امان.